بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریمه پر تن وي. ملګرو، نن د درس اخیری موضوع البته سمبول باندې خبرې کوو چې هغه مد دی. نن انشاءالله چې کومه موضوع موږ ټاکلې هغه مد دی. د نننۍ ورځې چې مد دی د دې په اختتام سره به دغه د ناظري مراحل ختمیږي انشاءالله. وروسته له دې نه به د قرآن کریم عملي تلاوت ته داخلیږو چې مثلا موږ قرآن دقیقا تلاوت کړی شو، هغه مرحلې ته انشاءالله العزیز داخل شوي یو. نو مد مرګلو ډیر اړین دی چې موږ تاسې په پوه شو چې مد څنګه ادا کیږي، څومره حرکات موږ مد ادا کولی شو او مد څنګه لیکل کیږي، د سمبول څه دی او د دې حروف څه دي. طبعا موږ د مدي حروف په نامه حروف ویلي دي چې د مد حروف کوم دي، او نن به انشاءالله سبب هم د مد ووایو چې مد کوم سبب لري. نو مرګلو داسې دی چې دا نننی درس ډیر اړین دی. ما په هغه بله ورځني درس کې هم تاکید پر دې ډیر کړی و چې تاسې ما سره ننني درس کې ګډون وکړئ. هغه په دې چې مد ډیر ضروري دی او له بده مرغه ځینې دا فکر کوي چې د عربي ژبه بله ژبه دی، مد کې به مد به دا به تصادفي راځي، موږ به لکه میخاني غوندې یادوو. نه، داسې نه دی. قرآن کریم کې مد چې کله راځي دا تصادف نه دی. مد خپل حرف لري چې موږ درې ګونې د مدي حروف ویلي دي چې واو الف یا دی، او خپل سبب لري چې نن به انشاءالله العزیز سبب وایو. کله چې حرف د مد وجود ولري او سبب راشي خود به خود مد اختیاریږي، مد راځي، نو دا تصادف نه دی. نو نن به انشاءالله العزیز په مد باندې مفصلې خبرې کوو چې مد څه ته ویل کیږي او مد کله راځي. نو انشاءالله العزیز مرګلو دا ډیر اړین دی ځکه چې قرآن کریم کې ډیر ځای مد لیکل شوی دی. که چېرته موږ مد ونه وایو پرېږدو ممکن موږ د اشتباه مرتکب شو. نو په دې اساس د مد ادا کول ډیر اړین دي. زه به یو دقیقه غوندې منتظر اوسم تر څو یو څو ملګري را پیدا شي چې بیا داسې نه ځینې ملګري وایي چې موږ شاته راغلو. نو په دې اساس ښه دی چې دوی مازیر شي. ښه، نو مرګلو تر اوسه پورې چې موږ کوم درسونه ویلي دي، موږ ټول حروف وویلې چې مثلا با څنګه ووایو، څنګه ولیکی شي، او دې تر څنګ مثلا تا او سا او جیم د ټول حروف د عربي ژبې دا موږ په لیکنه او د هغو په اواز د هغې په نوم ټولو باندې وپېژندل. دویمه مرحله کې موږ حرکات شروع کړه چې حرکاتو کې موږ فتحه او ضمه او کسره د درې ګونو حرکاتو باندې خبرې وکړه چې دا باید څنګه تلفظ شي. فتحه باید څنګه وشي، ب مثلا کسره څنګه تلفظ شي، بی، او ضمه څنګه تلفظ شي، بو. په دې باندې مو خبرې وکړې. دریمه مرحله کې موږ په دغه مدي حروف هم استفاده کړه چې همدا فتحه ضمه او کسر نسبتا اوږد حرکات مو کله ورکړو، لکه مثلا با، بو، بی. لږ نسبتا د فتحې او ضمې او کسرې په نسبت لږ دغه مدي حروف اوږدېږي. ب، با، بو، بو، بی، بی. نو په دې اساس باندې او دې ترڅنګ موږ په سکون باندې خبرې وکړو چې موږ تاسو پښتو کې غړوندی ورته وایو. نو سکون باندې ما وایو چې یو حرف ساکن کیږي، متحرک نه وي، فتحه ضمه او کسره نه اخلي. نو هغه موږ ویلې چې لکه اب دغسې، یا اس د سین چې دی سکون په حالت کې دی ځکه ساکن دی، دغسې دی، یعنی س، سی، سو دغسې نه دی، بالکل سین متحرک نه دی بلکې ساکن دی، په خپل ځای ولاړ دی. او بیا موږ په تنوین باندې خبرې وکړې چې تنوین کې ما وویل چې فتحتین، ضمتین یا کسرتین یا دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه راځي. نو هغې کې ما درته وویل چې دې کې یو نون پټ دی. هغه نون مې مثلا بن که اخر کې فکر ورته وکړي یو نون ساکن وجود لري، مثلا یا شن اخر کې یو نون ساکن دی، یا بن اخر کې نون ساکن دی، یا بن په اخر کې نون ساکن وجود لري. نو په موږ په تنوین دې ته تنوین کلمه کارول کیږي. موږ په تنوین باندې مفصلې خبرې وکړې. دې ترڅنګ شد باندې ما خبرې وکړې چې شد ما در چې دی کې تشدید راځي، او یو شد کله چې په یو حرف باندې وي دا معنی چې دا دوه حرفونه دي. اولنی حرف ساکن دی، دویم حرف متحرک دی، یعنی اول حرف چې دی هغه سکون یا غړوندی لري، او دویم حرف هغه حرکت لري چې کوم هغه شد باندې بره ورکړل شوی دی. که چېرته فتحه وي هغې ته هم فتحه ورکوو، که ضمه وي ضمه، او که کسره وي کسره، او که فتحتین وي فتحتین، کسرتین وي کسرتین، ضمتین وي ضمتین. دې باندې خبرې مو وکړې. نن مرګلو په مد باندې خبرې کوو. مد ډیر اړینه موضوع دی او دا تصادف نه راځي. تاسې انشاءالله العزیز که د مد په طریقې پوه شئ، که تاسې د قرآن حافظان هم نه وئ، نو تاسې دقیق ویلی شئ چې دلته مد شته، دلته نشته، دلته مد شته، دلته نشته. او بل دا چې که څوک د قرآن عظیم شان تلاوت کوي نو تاسې پوهیږئ چې دلته مد په کار و چې ورکړی وی، خو قاري صاحب مد ونه کارولو. نو ډیر دې کې یو بل شي ته اشاره کوم مرګرو چې
د مدونه ډیر سره وګدوي ما متاسفانه ډیر خخه قرا ډیر خخه قری صاحبان چې هغه خپيږي په دې باندې ولی مد دومره وخت کی چې دومره وګدولي په کار نه وي او یا مثلا بیخي مد وجود لري بیخي مد کوي نه دغه سیم نه دی په کار. نو اوس دا چې د ځینې وخت کې افغانستان پاکستان کې دغه تراویحو کې د تجارتي قاري صاحبان راغلي وي او دغه سرعت سره کله چې موږ دغه قرآن عظیم شان تلاوت کوو نو هغې کې مد چېرته ادا کېږي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الضالین نو دا خو په دې کې به چېرته مد ته تلاوت کوي دې کې خو زوار و زیر پیش دې چې شی معلوم نه شو دې کې دغسې قاري صاحبان چې کله تلاوت کوي برعکس قرآن عظیم شان په دوی باندې لعنت وایي نو دا په کار وي چې مد صحیح ادا شي مد صحیح. نو مطلب ځینې قاري دغسې سرعت سره چې کله یو څوک لاړ شي هغې وخت کې مد ادا کول څه چې زوار و زیر و پیغ دغه شان بیخي کلمې خوړل کېږي یا مکمل. نو په دې اساس چې مد صحیح ادا شوی وي مرګلو دا ډېره اړینه دی. کله چې مد په قرآن کې صحیح ادا نشي هغه غلط دی. زه یو مثال تاسې درکوم موږ وایو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم اوس ختم الله على قلوبهم یو على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم دوار على درې وړه على دي على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم خو تاسې به څنګه وایي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم دا یو علا کې دی مد ونه کړو بل علا کې دی مد ونه کړو په بل علا کې به طبعا مد کوي ځکه چې هلته مد شته. ولې مد شته زه اوس درته وایم چې ولې مد راغلی. نو مطلب دا که قاري صاحبان مد ونه کي ټول مساوي ووایي نو دا خو غلط. مثلا ووایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ټول على وویل دې کې مد ونه شنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصار د شاته مد کې علا کې چې دی مد راغلی. نو په دې باندې نن خبرې کوو مرګلو ځینې وخت متاسفانه مد به ډېر اوږدوی نه ځینې قاري صاحبان بیخي مد ډېر اوږد کي تاسې به توازن ساتئ. مثلا د بسم الله الرحمن الله الرحمن کې دواړه د ولاړ زوار چې دی دام یو مد طبیعي دی خو موږ به توازن ساتو دي دې ترمنځ داسې بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ځینې قاري صاحبان دا توازن نه ساتي داسې کوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم یو مد کې بسم الله کې هغه طبیعي مد کې دومره کم کوي د بلکې الرحمن دا بیخي جګوي نه بسم الله الرحمن الرحيم دغسې بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن دغسې. او بل تاسې به قاري صاحبان والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من تاسې به قاري صاحبان کاسې وي د لکه چې وایي ځکه یو چا لکه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ندغ من الأولى ولسوف نو دومره مت چې لکه دومره وګدول دا بیا نشته دا مد لکه دومره وګدول دلته اصلا مد لازم نه دی راغلی دومره وګدول لکه د شپږو حرکاتو دې نه زیات. یعنی مطلب دا چې ځینې وخت کې موږ باید د قرآن د اصولو ځان تابع کړو د تجوید د اصولو ځان تابع کړو نه دا چې د خپلو د خواهشاتو قرآن د خپلو خواهشاتو تابع وګرځو دغسې شیان ولو که ډېر صحیح مهمه نه دی ولو که عرب ویلي وي ولو که عجم ویلي وي ولو که قري ویلي وي ولو که حافظ ویلي مهمه دا ده چې تجوید د اصولو مطابق دا صحیح دی که نه دی صحیح. نو دا شی صحیح نه دی دغسې اوله دومره اوږد مد په دغسې در حال کې چې دا مد چې دی لازم نه دی نو په دا لازمي مد هم اقسام لري مد طبیعي دی لازم دی واجب دی مثلا جایز دی که نه دی مد لین دی په دې کې مد متصل دی منفصل دی مثلا دا مد په کوم حالت کې عرضي دی عرضي سکون دی څنګه مد دی. نو په دا حالت کې مرګلو اوس دې ته راځو چې د مد طریقه زده کړئ مد د حد نه زیات اوږدول او بیخي کمول لنډول دا شیان تاسو زده کړئ انشاءالله نن په دې باندې خبرې کوو چې مد کله تشکیلیږي. عربي ژبه کې مد تصادف نه دی قرآن کې زه طریقه درته اوس ښیم
15 دقیقې شاته قرآن دی الف لام مثال دی الحمد نه واخله ته وناسه پورې که چېرته بله ته هغه وه بیا زه ذمهوار زه اوس د کمره واړوم تختې ته. مرګلو نن په مد باندې خبرې کوو. مد خو عربي کې ما درته ووایي چې د تعریف دپاره الف لام کارول کېږي. المد یا مد لغتا څه ته ویل کېږي مرګلو؟ مد په لغت کې زیاتولو ته وایي، زیادت او تطویل ته ویل کېږي، اوږدوالی ته وایي، اوږدوالی. تاسې به اورېدلی وي چې ما پاسپورټ تمدید کړو. تمدید مد تمدید یعنی تمدید دا معنی چې هغې وخت مې اوږد کړو، وخت مې وغځولو، یا مې لایسنس تمدید کړو، یا مې د موټر اسناد تمدید کړه. نو تمدید دا شیان په دې معنی چې هغې وخت غځول، اوږدول. نو مد اوږدولو ته یا تطویل او زیادت ته وایي چې هغې کې زیاتوالی راشي. نو مد مرګلو چې تطویل یا اوږدوالی، زیادت یا زیاتوالی ته. اوس مد کله راځي؟ نو مطلب دا چې کله اواز اوږد شي دلته مد راځي. اوس مرګلو مد دپاره څه شی؟ دوه شیان ضرور دي. صحیح؟ مد دا هغسې علامه دی، داسې علامه چې کله راغلي وي دا مد وي. دا معنی چې دا به تاسو اوږد وایئ. اوږد ویل په دې معنی چې عین تقریبا د 3 نه ونیسئ تاسې عین داسې اوازونه پورته کړئ تر 6 پورې اوازونه دغسې اختیار وایشئ. 3 اوازه کوئ، 4 کوئ، 4 حرکته، 5 6 تاسې اختیار لرئ چې دې ته اوږد حرکت ورکړئ. د مد علامه دا دی. کله چې چېرته دغسې د مد سمبول لیکوي تاسې، نو دا معنی چې مد تاسې اوږد کړئ، د اواز اوږد ووایئ. ښه دا مد کله راځي؟ دا مد کله راځي؟ دا دوه حالاتو کې. کله چې د مد حروف وجود ولري. د مد حروف د مد حروف تاسې به ووایئ چې د مد حروف کومه دي؟ موږ ویلي دي، ما درته وویل چې د مد حروف 3 دي: واو، الف، یا. صحیح؟ ما درته وویل چې واو، الف، یا دا حروف مدي دي، دا مد حروف دي. دا معنی وبخئ چې کله مد راځي یا به په واو راځي، یا به په الف راځي، یا به په یا راځي. خو د واو نه مخکې به خپل جنس وي، یعنې ضمه به وي، پیش به وي. د دغه الف نه به مخکې خپل جنس وي، یعنې فتحه به وي. یعنی د یا نه به مخکې یو خپل جنس وي، یعنې کسره به وي. کله چې واو راغلی وي ماقبل ضمه یا ماقبل حرف مضموم وي یا پیښ ولري. کله چې الف راغلی وي ماقبل حرف به فتحه لري. کله چې یا راغلی وي ماقبل به کسره لري. واو، الف، یا دغته ځکه حروف مدي وایي چې مد همیشه یا په واو باندې راځي، یا په الف باندې راځي، یا په یا باندې راځي. په بل څه شي باندې مد نه واقع کېږي. مرګلو ښه ټکي ته متوجه شئ. مد یعنې مطلب دغسې مد. دا مد چې کله راځي دا به یا په الف باندې راځي دغسې، دغه مد به یا په واو باندې راځي دغسې، دغه مد به یا په یا باندې راځي دغسې. په بل هیڅ شي مد نشي راتلی، بل په هیڅ حرف باندې مد نه واقع کېږي. دغه ټکي ته مو فکر وي. دغته ځکه د مد حروف یا مدي حروف وایي چې دا ته مدي حروف ځکه وایي چې دا خپله مد تشکیلوي، یعنې طبیعي مد دی کې واقع کېږي د دې په ادا کولو سره. او بل دا چې مد خپله په دغو حروفو راځي. په بل حرف یا به په الف یا په واو یا په یا باندې مد راځي، بل حرف باندې مد نه واقع کېږي. همدا وجه د حروف مدي وایي. یو کله چې واو راشي، واوې مثلا ساکن وي ماقبل ضمه وي، یا الف خو همیشه ساکن وي، دغته ضرور ده سکون ورکړم. همیشه الف ساکن دی او حمزه ساکنه نه وي. او دا چې دی حمزه ساکن هم کېدای شي، خو الف همیشه ساکن وي، یا یې ساکنه ماقبل مکسور. کله چې واو، الف، یا راشي، یا واو راشي، یا الف راشي، یا اوس شاته ګورئ سبب د مد. سبب د مد سبب. اوس د مد دا خو د مد حرف شو. اوس د مد سبب څه شی دی چې کله دغه راشي؟ سبب څه شی دی؟ د مد سبب. د مد سبب مرګلو دوه شیان دي. څه شی دي؟ دوه شیان. یا یو حمزه دی. حمزه څه شی؟ حمزه. ما درته ویلی دی چې حمزه ما درته ویل چې که د قوس کې درته ولیکم دغسې شکل سره چې لیکل کېږي، یا داسې به هم لیکل کېږي، مثال دغسې هم لیکل کېږي. هر رقم شکل سره ما یا شکل سره هم درته لیکلی و چې دغسې هم کېږي. پوه شئ؟ رقم. نو د حمزه دغه یو سبب دا دی، او بل دا دی سکون. السکون که ولیکم یا سکون به ولیکم. سکون دا معنی چې کله یو حرف سکون یعنی غړوندی ولري. مثلا که د با دی، که زه با ته دلته سکون ورکړم دغه دا سکون شو، یعنی با ساکنه دی، نو دا سکون شو. یعنی چې کله غړوندی ولري دغه تسکون وایي. مطلب څه؟ مطلب مې څه دی د خبرې نه مرګرو؟ مطلب دا دی چې کله واو، الف، یا یعنی حرف د مد حرف راشي، هغه د مد حرف څه شی دی؟ حروف مدي.
واو الف یا. کله وګوره که واو یا الف یا متوجه، که واو الف یا نشاط سبب راغلو یعنی حمزه راغله، سبب حمزه یا سکون راغلو ساکن، نو اتمن مد ورکول کیږي. اوس څنګه زه درته مثال درکوم چې ښه پې پوه شئ. موږ وایو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل. صحیح شو؟ اوس ګوره یا په یوه کلمې کې که زه درته ووایم فرق نه کوي. مثلا موږ تاسو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا غم ده. مثلا زه اوس که زه اولئک ووایم، صحیح شو؟ اولئک لام حمزه. اوس ګورئ ملګرو دا پیش دی ښه. او دا لام دی، لام باندې دا الف شو. صحیح شو؟ ما درته وویل چې دا الف دی، صحیح، او دا حمزه دی. صحیح شو؟ حمزه. اولئک. اوس د لام باندې ګوره الف راغلو. الف چې دی حرف مدی دی، الف راغلو. الف نشاط او سبب چې دی حمزه. حمزه را الف راغلو، الف نشاط چې حمزه راشي یا حرف ساکن وي نو اتمن دلته مد راځي. نو اولا دغه د لا اولا دلته الف راغله شاته، او دا حرف دا مد د مد حرف دی، نو شاته حمزه راغله، حمزه ورته سبب شوه، نو همدا وجه دی چې موږ دلته مد ادا کوو. اولئک اولئک لام الف، لام الف دغه دی، الف راغلو، الف چې دی حرف مدی دی، او حرف مدی نه شاته ګوره حمزه ورته سبب شوه، دا سبب د مد شوه. نو کله چې حمزه راغله نو دغه دی حرف مدی وجود لري. که شاته حمزه راغله یا کوم حرف ساکن و نو حتما مدی. نو تاسې به چی شئ؟ جګه وای، الف جګه وای شئ. نو تاسې دغه مد چې ورکوئ په الف یې ورکوی شئ. اولئک علی اولئک. نو دغسې تاسې ملګرو څه شی کوی شئ؟ دې ته اوس تاسې کوی شئ چې مد ورکئ. دا ډېره اړینه موضوع دی ملګرو. بیا هم درته یو څو مثالونه هم درکوم. اوس مثال په سواء کې زه بل مثال تاسو درکړم چې ښه پې پوه شئ. صحیح شو؟ دغه ټکي ته ښه فکر کوئ. زه وایم چې سوا سین واو الف و سوا. صحیح شو؟ دا موږ ویلی دی. اون. صحیح؟ سواء. مثلا سواء وګوره دا الف راغلو، دلته الف د ما درته وویل چې که واو الف یا چېرته راغلو متوجه الف راغلو، الف نه شاته که کوم حرف سکین وي یعنی غړوندی ولري یا حمزه راشي لکه دې غونته، دا خو سبب شو. دغه د حرف د مد حرف راغله و یا مدی حرف مدی دغه د شته، شاته ورته حمزه راغله، دا سبب شو. نو کله چې حرف د مد وجود ولري او سبب دواړه وجود ولري دلته مد کیږي. ولې دلته مد راغلو؟ ځکه الف دی، الف حرف مدی دی، حرف مدی نه شاته که واو الف یا د درې واړه حرف مدی دی. کله چې د حرف مدی نه شاته که حمزه راغله یا سکون یا حرف ساکن و نو اتمن هغه مد خوري. سواء علیهم اانذرت سواء. چی شی به وایې؟ تاسې به داسې نه وایې چې سواء علیهم، نه، سواء. صحیح؟ ځکه ولې؟ ځکه چې د واو ګوره الف راغلی، الف چې دی حرف مدی دی، شاته حمزه راغلی، حمزه سبب د مد کیدی شي. نو کله چې حمزه د واو الف یا نه شاته راغله، واو الف یا د مدی حروف په صفت ملګرو، نو بیا تاسې کوی شئ چې هلته مد اتمن 100% مد واقع کیږي. 100% بل هیڅ چاره نه لري چې مد واقع نشي. اتمن تاسې به هلته مد کوئ، بله هیڅ امکان نه لري. ښه، یو زه بل مثال درکمه ملګرو. تاسې قرآن کریم کې ډېر مثالونه دي، تاسې دغسې کوی شئ چې ټوله راواخلئ، مشکل نشته. زه یو بل مثال د یا په باره کې درکمه. مثال زه دلته ولیکمه. ښه، که د فی ملګرو فی، صحیح، فی یا دی، یا دی یا مقبل مکسور دی، نو د یم حرف مدی دی. چی شی؟ فی. که زه انفسهم ولیکم، فی انفسهم. صحیح شو؟ انفسهم. وګورئ یا چې دی یا مقبل مکسور دی یعنی یا مدی حرف دی یا حرف مدی دی. دې نه شاته بیا وګورئ حمزه راغلی، حمزه ورته سبب دی. کله چې حرف مدی راشي شاته سبب د مد چې حمزه یا سکون د وجود ولري دلته حمزه دی. نو کله انفسهم نو یا یې مدی راغلی، دلته هغه دی. موږ کولی شو چې د فی په دغه فی اوږده کړو، فی انفسهم، دغسې فی انفس دغسې. نو تاسې کولی شئ چې فا یا دغه یا ته څه شی ورکوئ؟ مد ورکوئ. فی به نه وایي،
فی دا به اوږده کوي ځکه مد شته وایي اوږدولو ته وایي نو فی تاسې به دغسې اوږده کوي دا مرګلو ډېر اړینه موضوع دی زه یو بل مثال واو درته ووایم صحیح شو قورو مثلا قاف دی صحیح شو قو ری واو دی قورو صحیح مثال قورو ان یا قورو اون هر شی چې دی واو راغلی دی واو چې دی حرف مدی دی مقبل چې دی ضمه دی لکه دی کې اوس حمزه راغله قورو مسول یا این یا اون د حمزه چې هر شی دی حمزه راغله واو راغلی واو حرف مدی دی شاته حمزه راغله حمزه چې راغله مکوی شو قورو قورو ځکه چې واو راغلی واو حرف مدی دی او شاته حمزه راغله حمزه ورته سبب د مد کیدی شي د مد دپاره سبب موږ وایو قورو نو تاسې قورو دغسې تاسې کوی شئ نو مرګلو قرآن عظیم الشان کې داسې بدریغه تاسې هر مد وګورئ اوس تاسې څه شی وکئ ما تاسو ته هغه دا د سپارښتنه چې تاسو قرآن کریم را واخلئ چېرته چې مد لیکلی وي وګورئ مد چې لیکلی وي حتما مد به یا په الف وي یا به په واو وي یا به په یا وي په بل څه شي نشي کېدی صحیح شو یو طریقه دا په دغو راځي نو کله چې واو الف یا راغلی وي دغه نو حتما شاته حمزه وي حمزه یعنی دغسې یا به داسې شکل لیکل شوی وي یا به په دې شکل لیکل شوی وي یا به په دې شکل وي خو په هر طریقې حمزه به وي دا به حمزه وي بل هیڅ شی امکان نه لري هغه د قرآن کریم راواخلئ تاسې پورته واو الف یا مد چې کله راځي یا به په واو راځي یا په الف یا په بل څه نشي راتلی په دې باندې دی او دغه د شاته به حتما یا حمزه وي یا به سکون و زه څنګه درته وایم سکون ته یې ګورئ ښه چې سکون څه معنی اوس به تاسې متوجه شئ چې سکون موږ څه وایو موږ وایو چې الحمدلله رب العالمین موږ وایو رب العالمین صحیح رب العالمین موږ تاسو مثال رب صحیح لمین دا میم ښه یا ده یا مقبل مکسور ده یا ده یا مقبل مکسور ده صحیح شو رب العالمین صحیح شو اصلا رب العالمین ناده الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دا غسیده رب العالمین الرحمن الرحیم خو اوس موږ څه شی کوو موږ دلته دریږو وقف کوو کله چې وقف کوو تیار یا راغلی دی د حرف مدی راغلی دی یا مقبل مکسور دی عین رب العالمین خو دلته نون چې دی متحرک رب العالمین خو که چېرته موږ وقف کوو نو د نون ساکن کوو کله مو چې نون ساکن کړو دغه د موږ سبب د مد پیدا کړو پوه نه شئ مرګلو ښه ټکي ته متوجه شئ رب العالمین دې کې د نون متحرک دی صحیح دی چې حرف مدی شته چې یا یې ساکنه مقبل مکسور دی دلته حرف مدی شته یعنی صحیح مین کې خو سبب نشته سبب په دې نشته سکون هم نشته حمزه هم نشته خو موږ کله چې د اخري حرف وقف کوو دا ساکن کوو نون ساکن کوو الحمدلله رب العالمین نه وایو رب العالمین وایو دا حرف ساکن کوو کله مو چې دا ساکن کړو خپله مو سبب سکون پیدا شو سکون ور خپله مو سبب ورته پیدا کړو نو چې کله سبب پیدا شو دلته مد وکئ څنګه وکئ الحمدلله رب العالمین مین دا وقت کوي د دوه حرکات نه عین تر شپږو حرکاتو پورې اختیار لرئ ځکه دا مد چې دی عرضي مد دی ځکه عرضي دی عرضي لکه السکون دی نو تاسې کولی شئ چې د دوو نه عین تر شپږو حرکاتو پورې لاړ شئ می مثال پنځه شپږو پورې الحمدلله رب العالمین نو تاسې کولی شئ دلته مد وخوړو که چېرته دغه مد نه وای تا بیخي دومره اوږدوی نه شو چې رب العالمین ولې دومره اوږد صحیح نو اوس موږ چې هر چېرته قرآن عظیم الشان کې تلاوت کوو د مد موږ ورکوو دا چټي نه ورکوو هغه د یا ساکنه مقبل مکسور یعنی تیار حرف مدی شته خو سبب نشته سبب خپل چې یو حرف ساکن کړی دا معنی چې سکون سبب دی او موږ خپله سبب ورکړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نو تاسې کولی شئ ټول اوږده ووایو ټولو ته مدونه ورکړئ ځکه چې ساکن مو که
سکون سبب د مد کېدی شي. صحیح شو؟ زه دا تخته پکومه. ښه، ما درته وویل چې حروف مدي دا تاسې زده کړه. حروف مدي واو الف یا دي، زه به دا بیا ولیکم. واو چې ماقبل ضمه وي، واو ساکنه البته، یا چې ماقبل څه شی وي کسره وي یا یې ساکنه البته، او الف چې ماقبل مفتوح وي یا فتح وي. صحیح؟ اوس مرګلو سبب ما درته وویل سبب د مد. صحیح؟ ما درته وویل چې حمزه یا به حمزه راځي. صحیح؟ حمزه چې پر رقم رقم لیکل کېږي یا به سکون وي، یعنی دا. اوس مثال یو بل مثال درکمه. اوس که زه ووایم چې نستعین، نس صحیح ته عین، اوس دا عین دی. صحیح شو؟ عین ته زیر دی او یا ساکن دی. یا چې نستعینو دا خو نستعینو دی، اصلا په حقیقت کې نستعینو، خو ګورئ دا د یا راغلي یا یې ساکنه ماقبل کسره، عین ته کسره دی، دا تیار سبب دی. یا چې دی د حرف دی وبخئ حرف مدي دی، دلته تیار حرف مدي راغلی خو د سبب نشته، یعنی حرف مدي نه شاته که حمزه راشي یا سکون خو بالکل مد کیږي، خو دلته حمزه خو بیخي نشته. اوس د نون هم شته، نون ساکن نه دی متحرک دی، خو که زه چېرته دا ساکن کمه نستعینو نه وایم نستعین نستعین ودرېږم، نو بالکل مخکې نه حرف مدي وجود لري، دا د سبب مخپله ورته جوړ کړو. بالکل نستعین نستعین. نو موږ به څنګه وایو؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نو کته چیرته داغسې ووایې چې إياك نعبد وإياك نستعين، نه تا خو بیخي مد ونه کړو. إياك نعبد وإياك نستعين، نه إياك نعبد وإياك نستعين. بالکل ته کولی شې چې 2 حرکته 3 حرکته 4 5 6 حرکته کم زیات مثال چې دا نه پیږم ته حدر کوي، ته تدویر کوي، ته تحقیق کوي، په کوم تلاوت کې وایې ته کولی شې حد اقل 2 حرکته ورکړې او حد اکثر 6 حرکته پورې لاړ شي. نو ته کولی شې إياك نعبد وإياك نستعين. صحیح دی، 2 حرکته دې ورکړه. إياك نعبد وإياك نستعين. مثال ته کولی شئ تاسې به ترتیل او تحقیق دغسې اورېدلی وي چې هغه إياك نعبد وإياك نستعين. مثال ته کولی شئ 6 حرکته ورکړي. هر رقم چې تاسو که حدر کې وایئ، که تاسو تدویر کې وایئ، که تاسو تحقیق او ترتیل کې وایئ، هر رقم تلاوت چې تاسې کوئ، تاسې اوس لاس خلاص دی دلته، خو حد اقل تاسې به یو 2 حرکته ورکوئ. صحیح؟ ځکه چې دغه عرضي یا موږ تاسو عرضي مد ورته وایو، دلته دغسې مد تشکیل شو. صحیح شو؟ ملګرو انشاءالله تاسې به اوس پوه شوي وئ. تاسې چې قرآن راواخلئ هر چېرته چې مد وي ګرنټي درکومه چې هغلته به واو الف یا راغلی وي، یا هغه شاته به حمزه وي یا سکون، خو حمزه به یې مکمل قرآن راواخلئ. او که چېرته تاسې د بل رقم هغه سره مواجه شئ، دا د زموږ په خدمت کې هم اوس ماته پیغام پرېږدئ، زه ځواب درکومه. خو یو څو پوښتنې مخکې د دې نه چې تاسو ورسره مواجه شئ زه اوس درته کومه. تاسو وایئ چې صحیح دی استاد، قرآن عظیم الشان کې مې اول ټکی پیدا کړو الف لام میم، لام باندې مد شته، خو دلته خو نه واو نه حرف مدي شته نه سبب د مد شته، نه حرف د مد نه سبب د مد، خو لام باندې هغه د الف لام میم، لام باندې څه شی دی؟ مد دی. خو دا د لام باندې مد راغلی دی، خو نه حرف د مد وجود لري نه سبب د مد وجود لري. په کوم کتاب کې دغه راغلو؟ په کومو اصولو؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. او په میم باندې هم دی دغه دی، په الف باندې نشته الف لام الف لام می. دا څنګه؟ ډېره ښه پوښتنه. مرګلو لام دا لام دی. صحیح؟ لام موږ یې څنګه لیکو؟ لام لام لام. څنګه؟ داسې لیکو لام، لام الف میم سک لام، داسې لیکو که نه لیکو؟ اوس الف راغلی دی که نه دی راغلی؟ الف دا هغه دی، الف چې دی حرف مدي دی او شاته د میم ساکن دی. لام د میم ساکن دی، یعنی سکون لري. څه شی؟ سکون. دغه د حرف مد، حرف مدیم دغه د پیدا شو او سکون ورته سبب شو. سکون. نو لام دلته پکار دی چې موږ تاسو څه شی ورکو؟ مد ورکو، ځکه الف
حرف مدی دی راغلی دی او سکون د میم ساکن دی سکون ورته سبب شو. نو کله چې حرف مدی راشي حرف مدی نه شاته یو د دغه اسباب نه راشي یا د دغه سببتان یا سببتین نو تاسو کوی شئ الف داسې لیکل کیږي. صحیح شو؟ الف صحیح ده چې سکون شته خو سکون نه مخکې حرف مدی نشته. صحیح ده؟ سبب شته خو حرف د مدی نشته. لام دی لام د واو الف یا نه راغلی نو ځکه الف ته موږ نه ورکوو. لام ته ځکه ورکوو چې دغه الف ورته حرف مدی شو سکون ورته سبب شو. نو لام او میم ته والی ورکوو. میم کې راشه پیدا کو چې سبب او حرف دواړه شته که نشته. صحیح؟ ښه میم مرګلو داسې دی موږ چې کله لیکو میم یا میم. صحیح شو؟ میم یا دغه دی یا حرف مدی ما قبل مکسور دغه دی پیدا شو بالکل شته دغه دی حرف مدی چې یا دی پیدا شو میم د میم ساکن شو دا سبب هم ورته پیدا شو یا سکون دی. نو کله چې سکون دا پیدا شو میم نو موږ به څنګه وایو الف لام میم. ښه اوس بله پوښتنه به تاسو ته پیدا شي چې ښه استاد دا مو ومنله چې الف مد نه خوري لام مد خوري میم مد خوري خو که لږ ورته متوجه شي د میم شد هم لري. شد یې ولې خوړلی دی لام نه دی خوړلی میم شه داسې دی الف لام میم د شد په کوم طریقې خوړلی او دا ښه پوښتنه دی. مرګرو ما درته وویل چې شد هغه وخت کې خوري چې کله دوه حرفونه یو بل سره یو ځای شي. اوس میم ولې شد خوړلی دی لام نه دی خوړلی. ښه مرګرو لام میم د لام په اخر کې میم دی د میم په شروع کې میم دی. ما درته وویل چې شد کله په یو شي باندې وي دا د معنی چې دوه حرفونه دي. څو دي؟ دوه حرفونه. که فکر مې وي بله ورځنی درس چې ما وویلې ما درته وویل چې په کوم حرف باندې شد وي لکه با باندې شد دی دا معنی دوه با دي. صحیح؟ دا مو یاد خدای وکړي نه وتلی. میم ځکه شد خوړلی چې د لام په اخر کې یو میم دی د میم په شروع کې بل میم دی دا دوه میمونه دي. نو دې په خاطر چې د دوه حرفونه سره یو ځای چې شد ورکوو. صحیح؟ داسې سخت ویل کېږي لام میم لام میم ځکه دواړه میمه به کوو که نه لام میم. نو دې په خاطر چې دا ستونزه حل شي د میم په میم کې نه نباسمه لام میم دغسې کومه لام میم چې د لام میم داسې وقفه پکې کوي سخته تمامیږي. نو دې په خاطر چې دا سره الف لام میم دغسې. نو خدای دې وکړي په دا باندې داسې پوه شوي وای چې دا څه وجه وه. ښه مثال خاص دا نه دی مثال یاسین. صحیح؟ یاسین والقرآن الحکیم نو تاسو مرګلو یاسین د سین والی هغه خوړلی د شد یې خوړلی. مرګلو سین موږ داسې لیکو سین یا. صحیح دی دغسې لیکو دغه دی یا چې دی حرف د مد دی وجود لري سبب دغه دی سین نون ساکن دی. نو کله چې سبب د حرف د مدی نه شاته حمزه راشي یا سکون راشي دلته مد واقع کېږي. دا د مد واقع کېږي یا راغله یا یې مدی او شاته سکون راغلو سکون دلته مد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نو تاسې ټولو کې مد دغسې.